السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. یو ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څرنګه کولی شو موږ او تاسې د پلی سټور اکاونټ یا د جیمیل آی ډي جوړه کړو. نو که غواړئ چې دا طریقه ښه زده کړئ باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو در سره خوښه کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ویډیو نه اوږدوو او راځو د طریقې په طرف طریقه شروع کوو. په اول سر کې به راسئ خپل پلی سټور ته به راسئ. زه ډیټا خلاصوم. خپل پلی سټور ته ځم. نو ملګرو راځو دلته خپل د خوښې جیمیل ورته انتخابوو. زه خپل جیمیل ورچوم. کوشش وکړئ چې داسې جیمیل یې جوړ کړئ چې مخکې په دغه هغه باندې نامه باندې جیمیل نه وي جوړ شوی. زه احمد خان په نامه جیمیل جوړوم. دلته خپل بیرډ یا د تولد ورته انتخابوم. دا فرق نه کې دا که تاسې هر رقم انتخاب کړئ دا دومره مهمه نه ده. صرف جیمیل او پاسورډ ته به تاسې پام شي. پاسورډ او جیمیل په دوه برخو مشتمل یعنې عددونه او الفابیت حروف. مذکر نیکسټ یا بعدي باندې کلیک کوم. اوس دلته زه خپل جیمیل ورچوم. کوم جیمیل چې ما مخکې ورته انتخاب کړی هغه دلته ورچوم. احمد خان په نیکسټ باندې کلیک کوم. دا اوس سم نه راغی. د جیمیل باندې مخکې یو جیمیل جوړ شوی دی. اوس زه غواړم چې دغه د ملګرو بل دا مې له تاسې څخه په دغه ویډیو سکیپ کړی تر څو تاسې ما پاسورډ ونه وینئ. دغه دی چې ما جیمیل جوړ شو. اوس په نیکسټ باندې کلیک کوم. ملګرو د ما هغه د کوم جوړ شو دلته نیکسټ باندې کلیک کوم. دغه د اوس ملګرو دغه د وګورئ زما پروفایل احمد خان په نوم جیمیل کوم دا هغه ما جوړ کړو. هیله ده چې ویډیو مې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که مې ویډیو خوښه شوې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه د ویډیو کتلو.